السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ وایاست او ماته به بیخي ډېره بخښه کوئ. دا چې ولې بخښه درڅخه غواړم دا بیا وروسته درته وایم. اوس موضوع خاصه ده. خاصه دا ده چې یو مسافر راغلی دی، پس له ډېره وخته څخه مسافر راغلی دی. ما چې ګراک راغلی، هغه بابا راغلی. نو اوس دا مسافر ته خورا ډوډیانې کېږي. تېره جمعې ورځ د دغه ځوان کره مېلمه و، دی بیا هېڅ ویل نه لري، ډېر عاجزه ځوان دی. دا جمعه یو بل ځای مېلمانه یې جمعې شپه البته. مه کوه بابا دا څنګه انتیکه انتیکه چې مونه کوي. خیر، مېلمه راغلی دی، خورا ښه ځوان دی او مېلمه داسې مېلمه نه دی، هغه د پخوا سړی نه دی. دا مېلمه مقصد بدل سوی دی. خامخا انسان مسافري وکړي بدلېږي. نو دا پرېدون دی نه دی مېلمه. د دغه چمبو وکړو، هغه لیلامونه چې نه دا په 10,000 نه، په 20,000 نه، په 10,000 نه. دا بابا صاحب دی، دیم نه دی مېلمه. دا لالا دی، دیم نه دی مېلمه. او دا چې دی احمد الله جان دی. دا چوکیان یې ما دا خلکو ته راوړي چې میلو ته وځي وروره میلې په ښایستې کې ته دلته کار په لري. دا رقم خو نه معلومېږي. او دا چې دی حاجي نجیب دی، دا مېلمه راغلی دی. مېلمه نه بخښه کوئ مسافر. ته څنګه نجیب هغه شی په خیر یې خیریت یې کراري ده. شپه ورځ په مسافرۍ دي په خیر شوله وروره. خان سړي سره خبرې رسېږي که سره دا خو ناست نه وې؟ ته ولې نه راتلې؟ نه نه یا دا جمعې شپه نه بابا صاحب کور ودان ما د رسو د روزي پر ځای ناست دي ډوډیانې کوي. نو دا چوکیان چې دي دا ما ستاسو لپاره راوړي دي چې تاسو کله میلو ته ځئ په دې باندې د خپلې میلې ښایسته کړئ، میلې وسا کړئ، پر میلو خوند واخلئ. دوی ما دا مېلمانه دي حاجي نجیب ته نه دی وته دا ولې میلو په چوکیان کې ناست یاست؟ ښه مخې مه را بیاست. خو چې تاسو راسئ تاسو بیا موږ نورې چوکیان کوو. دا خو استعمالي سوه ده. حاجي نجیب د چین څخه خورا ډېرې چوکیانې رابر کړي دي د خیره سره، د میلو شان دي. مثلا څه شو ورته وایي، نو خو یاران اکسسریز دي. دا خو نو رما ورته ویلې څه پیسې مې ورواستولې خوشمړې ما له میلو شان څو خوشمړې ورواستوي دی شان درته راسي. دغسې نه ده بابا صاحب. بابا صاحب چې داسې شانه وړي دي چې که سره د بیخي انتیکه شان ورسره وړي. او ما ته هم هغه رقم شانه وړي دي لکه څنګه چې بابا صاحب ته راوړي دي. خبره دا ده دا شان چې دي جوړه راځي. مثلا د خبرې اوس فرض کړئ دا چوکۍ دي، دا هم زرغونه رنګ ده، دا هم زرغونه رنګ ده، دا هم ژړ ده، دا هم ژړ ده. مقصد دا بیا داسې شان دي چې بیا دې دا کار نه کوي، بې معنا دي. نو ګور دې سم راوړي دي، ما ته چې راوړي دي نیمه یې راوړي دي، نیمه یې راوړي دي. بیا وروسته ما ته شی راکړي. خو خیره هغه دوه وارې چې شی راکړي هغه نامي و، په صحیح معنا نامي شی و. نو مقصد زه به یوه خبره ته وکړم، دا شان چې بلې پلار ډار وکړې زه ډېر پکې غلط کوم. د محمدي کره راورسېدلو. محمد دی اوس به د زموږ موټرسایکلان نه باسي. زه نجیبه مزه زه یم نجیب دی، بابا دی. موږ یوارې په دغه موټر کې ځو. دغه یو کوچنۍ غوټه ده، د یو ګراک ده، ډېره ښایسته تحفه یې دغه کړې ده. نو د نامزادۍ پر نامزادي یې کړې وه، خپل نامزادۍ لپاره ډېره ښایسته تحفه زموږ د دوکان څخه برابره کړې ده. اوس یې هغې ته ورستی کابل ته. نو ارمان چې پر دې باندې هغه نومانو شان نه وی لیکلي، بیا مې نو تاسو ته درښکاره کول څومره ښایسته
منظمه او ښایسته خوندوره تحفه ده. دا رقم تحفې بیا موږ آماده کوو، دا ستاسو ځوانانو دپاره زموږ دا خدمت دی. کوو یې درته چې ته څخه وساسئ د خیره سره، نو ډېر خوندور شی دی. دا به اوس واورو، دا چې مو واوري دا خوا به راز بنډار ته د دوی کور ته. دغه دی د ډوډۍ کړې ده، ما خو دې ته نور ښولې، ته بیخي جګ یې دستي معلوم سي. په خیر یا خیریت د شپه ورځ په خیر دی. وینئ خو مو کمال ته دا د ډوډۍ کړه، ټول ډوډۍ کړې ده. خود مې کړې ده. اوس د دوی د ده په ریګو کې باس دی، وایي دی ریګو ته څه وخت بیا یو بله واوره ژب استاد دی یا موټر یې په ریګ کې باندې داسې پزر وسه داسې بلا موټر په باد پورته نجیب حاجي نجیب دا تاسو یې یا دی نه ښه یم نجیب صاحب نجیب صاحب په جون دی یاد کړي وایي نو خو بارک صاحب شه بارک صاحب ښه یم ادی بابا رالی دی یادوم دا بارک صاحب تاسو یې وایي تو خو بارک صاحب هم ته دا اوس څنګه سړی ته اوس هر شی ته ستړي مه سه وروره ښه په خیر موږ ډوډۍ ته انتظار یو. دغه دا څه چې ځوانان وینئ دا ګرده دا په دا د خدای په مؤمن کار لري، نو تاسو ولې په دا کار لرئ؟ کار نه یا نجیب بیریږه مه د چا څه کار یې در ودلدی چا نه دې درلوده ویډیو میډیو خو به هېڅ چا نه دي ښکاره کړی او همداسې نه دي دا ویډیو څه چې نه بیریږي. په څه خاطر بیریږي؟ پاسپورټ پاسپورټ دې د دوی سره دی حق دی. دا د جواوا صاحب رالی نجیبه ستا پوست د څه شي ډک دی؟ د وینو ډک دی؟ ښه بل شی خو به نه وي پکښې کې. آفرین آفرین. ځینې خلک اوس راله روغبړونه کوي، دا جو صاحب رالی مختار او شبیر راله، دلته سرخان واریږي هغه چکني دي او زه ډېر بد ستړی یم. زه خپله پارسیبان یم، ما خو دې معذرات همدین برادران نه بیخي وږی یم، چکني به وخورم. ما څنګ ته کښېنه نجیبه هېڅوک کار نه دی لري. ګورئ سرخانه وار شو، ډوډۍ راځي د خیره سره، وچه ډوډۍ راغلې نور شیان راوړي غلط وایي انډوالانو ډوډۍ نه راځي ډوډۍ راوړي. په حاجي نجیب هېڅوک کار نه لري. جان قربان او ما ته وګوره سمره او چینجه یوازې په امرت کې نه بالا به هېڅوک د امرتو بحث نه کوي پر دې سرخان باندې. نجیب خانه شیشی شماشوش چوش چوش کشش شوش یا سا دبلاو سارنگی ستا هر نجیب چنایی خواره دا ته په چینایي کې وایي شینشون. په دا چیشتي وروره تا ولې خوند یې وکتئ؟ ستا هغه ویډیو هم راسره ده په هلمند کې چې مساله خوړله میکروني سوپ ته یې مانه سوپ ماډاله شی دی صحیح بیخي ډېر سوپ یې راوړی دی. دا بیخي ډېر چې دا سره وروړه خیرله وروره دلې کښېږده وروره دیانې راورسېدل. بابا صاحب غابونه ویشي پاک زما غاب کور جوړ ده هو د چلان ور چې راځي د خیره سره بیخي ډېر سوپ دی ماشاءالله. الحاج غمر کور ور کور دی ودان چې حاجي نجیب ته ډوډۍ کړې ده. حاجي نجیب داسې چپ ناست وي اوس ته چا سره غږ مغ ونیسي. ما ځان د غاب ډک کړي د ځان ډک کړي
موږ به بالا ډوډۍ وخورو د ډوډۍ بعد به بیا خبرې سره وکړو بابا کچو در راوړو نه دراړو ولې له ډوډۍ او وروسته له ډوډۍ د بانډار پای دی دوه میدانه ورکې نه جوړې دي او څه ځینې خلک تللي دي زواج نجیب دلته سنایپر ته وایي دغه ته او دا په سنپ چټ کې وایي سنایپ دی اصلا دا خو نو سنایپ دی نه بیا چینایي نه پوهېږي بې تعلیمه دی سنایپر ته وایي سنایپ وایي خیر یعنې بې تعلیمه وګوره ښه چینایي تعلیم نه لري نو خو هغه هم یو څه چینایي بې تعلیمه ته ستا دا پرېږده نو هغه ما چې د ولاګ په سر کې بخښه درڅه غوښتل هغه په دې خاطر بخښه غوښتل چې موږ د نن څخه تقریبا 2 هفتې مخکې تللي وو هرات ته پوسټ هم کېدای ستاسو لیدلي چې مال نوي سفر نوي خاطرې نو هرات ته خو لاړلو هرات کې مو ښې منظرې وکړې ښایسته ولاګونه مو جوړ کړله بېلته راللو د هرات څخه او چې راغللو نو ما ولاګونه ایډیټوله هغه مشکل دا پیښ شو چې زما ټلیفون خراب شو ټلیفون چې خراب شو ریسټور شو مکمل ډاټا ټوله ولاړه یعنې د هرات ډېر په زړه پورې ولاګونه چې تر اوسه ما داسې ولاګونه نه وه جوړ کړي ریکارډ کړي په هرات کې مې هغه رقم ریکارډینګ وکړی او ولاګونه هم جوړ کړل او په رښتیاګو هم ډېرو ښایسته ښایسته ځایو ته ولاړلو خو دا چې بختیاري ونه کړله او داسې زما سه یو وار د کابل ولاګونه هم ډیلیټ شوي دي چې ما په کابل کې جوړ کړي وو بالله کروینې هم چپسه وامه چپسه نو بخښه به په دې خاطر سره راته کوي هم مې د کابل ولاګونه ډیلیټ کړل نه مې ویډیو رانیولل هم مې د هرات حال دا چې هرات بیخي ښایسته ځای و ډېر ښایسته ځای و هرات او د نارې کاوړي په وانه کې دا پر ورکو دا جنجال شو زه په دا خاطر ورکې نه کوم د جنجال بازي دغه سره حاجي نجیب هم په دا خاطر نه کوي وایي زه د پخوا حاجي نجیب پخوا صاحب یې نه دي خیر نو تاسو بخښه راته وکړئ د فلحال لپاره هم د خدای په امان بیا به انشاءالله ډېر ژر په یو بل ولاګ سره غواړو ښه وخت